والا به نو موږ پکښې ګرځو ته یې ګورې. دا څه په داول سر کې شی رانیولی نوي نوي ډیزاینونه. خو دا دې ښه رڼا ده ماشاءالله، ما چې دونه رڼا به نه وي. سړکان به ستاسو په یاد دي د اختر په شپو کې. خیر انشاءالله سمچریږي خوراکونه مې شروع که دې چمپلان رانیول کنې توخې نو خیري مارکېټ دی دغه څه که دې ته ورننوځو نو بیا دا دی مارکېټ کې نو خیر یې ښه چوټو دکان دی. به نو کان ته ورسې تر 1000 کلمه ډېر چوټې لري، غاړې دي، خولۍ دي، چوټې دي. وګور ښه خولۍ ده، د نور هم سته. ګرځو را ګرځو نو ښه ده ستا لپاره. ډېر بلاګونه درته وکړم هم د شپې هم د ورځې. بېرته را وګرځېدو د پارکینګ پر طرف چې چیرې موټر. السلام علیکم ګران دوستانو، هیلهمند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او روژې مبارک شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار دی، هرات بازار دی، د اختر د شپو ورځو بازارونه دي. نو موږ هم راووتو، ومو غوښتله چې تی راسې تر اختر یو څو ورځې مخکې دا بازارونه ووینو. د اختر په شپو کې نو حتما وینو. نندلې د هرات بازار، سرپوش بازار، دا شاوخوا بلاک درته جوړوو او موږ خپل هم چمپلان ګورو کوم یو شی رانیول. نو ما چې چوټې رانیولې په ګریش کې هغه مې زما ورور ته ورکړې، زما بل کشر ورور. نو دلې اوس بېرته د ځان دپاره رانیسم. نو تاسو راځئ وبه ګرځېږو، خوند ځینې واخلئ. دا دې والا به نو موږ پکښې ګرځو ته یې ګورې. هسې دې ډاکټر صاحب یې ما ته دې یو څه ښایستې چوټې دي، داسې به یې وارې ولاړ شو. سمه ده، داسې به وګرځېږو که دې چمپلان رانیول کنې توخې نو اوس نه رانیسې. څنګه یې پهلوان او د کوټونو شان و ما په ګریش کې چوټې رانیولې. څنګه یې دغسې به وګرځېږو. و دا دی مارکېټ کې نو شاست دا د چوټه چیش دی و چوټو دکان دی. به نو ما سره کم رانیول. سلام علیکم، اجازه ده؟ دا د وینې ښایسته ښایسته چوټې دي. و خاص دغه شی و د چوټو دکان په 900 دي. دغه په څو دي؟ ښه دا په 1100. ته دا یې ور ونیسه ډاکټر صاحب، زه په پښه وګورم. خو نه دي کلکې دي یو څه، دې قیمت دی 1100. کلکوالی یو څه مشکل جوړوي. نور هم ډېر ډیزاینونه شته، دا چې ته پر وګرځه دا ډیزاینونه دي. او د دې قیمت څو دی؟ دا 1100. داسې مخ راوړم خو نو فعلا زما ونې که داسې ژر ورته اراده وي. راځه ماره نو ګرځم په ښار کې، باره ډېرې خبرې نه کوم، ته یې راسره ګورې. غاړې دي، خولۍ دي، چوټې دي، هر شی چې وغواړئ. نو اوس هم دغو نه رش لري بازار، داسې پل ختم هم نه دی رش چې ما فکر کوی چې بیخي به رش نه وي. نو هرات بازار دی داسې ځو پورې تر دا نوي سړکه پورې ځو ډاکټر صاحب. صحیح دی، نوي سړکه پورې به ولاړ شو، بالا به ده دوستان بیا هم وویني او که موږ یو شی رانیوله هم بیا خوښ کړو. دا څه په داول سر کې شی رانیولی نوي نوي ډیزاینونه. و ډېر ډیزاینونه شته. و دا خیري مارکېټ دی ډاکټر صاحب. که دې ته ورننوځو نو بیا ویډیو بیخي اوږدېږي، ته به بیا بله ورځ ورسو.
خیر یې ښه دا فیسبوک ته نوم بیا زه در ښیم اوس نو داسې چې ډېر سره ځنډېږو ډاکټر صاحب زه دې ته نوم ښیم یو وخت ما و ډاکټر صاحب په دغه دوکان کې بوټونه او شیان رانیول څنګه ډاکټر صاحب بوټ ښه بوټ او خو هغه وخت دغه وخت بوټونه دغه وو نو دغه وخت سیازه بازار ختم دی داسې و پخوا به زموږ سره ډېر اپشنونه کم و صحیح ده صفات یو هندی بوټ و یو هندي بوټونه و یو فرانسوي و یو بل دی خاص شی مو نه درلودی اوس خو چې هر دوکان ته ورشې تر زر کلمه ډېر چوټې لري بس نو دا چې ډېر چوټکې پرتې هغه دوکان ته ورشې بیا د سړي ذوق دغه کېږي و ډېر د سړي ذهن چې اوس به دې کې څه شي رانیسم نه دغه ماډل کوټونه هم اوس ډېر کامیابه دي دا خو تا هم ډاکټر صاحب یو وخت رانیولی و نو که د اختر دپاره مو چوټې و صدرۍ و کالي و شی په کار ما چې پر ډاکټر صاحب باندې امر وکړي دا د کوچنیانو کالي ډاکټر صاحب یې دستي دراستی څنګه ډاکټر صاحب اوه دغه دی په ګفټ کې به یې ورلېږي بیا دی نیسي زه دې نمبر واکړم چې پرته که یم زه ډاکټر صاحب نه یم و ډاکټر صاحب تو خو نه چمپلان دلې نه رانیسي هغو د کوره دي د کوره دي ولې پیسې مصرفوم بلکل هغه پیسې به راواخلم په اختر کې شی در باندې وکړم اوه په اختر کې به مې یو خوا ته بوځي ملایي والا کړایي سم د وریښتان شیان ټول پکښې واړوه داسې ښه داره بیا بېرته دې ایله کړل ډېر د هغه باډر داسې وګوره ښه خولۍ ده د نور هم سته وه ښې خولۍ کیسه د دې قیمت څه و ډاکټر صاحب نه سوه غواړي دې قیمت نه سوه غواړي دا غټ باډر والا فکر کوم اوس دا رواج دی و غټ باډر والا رواج دی اختر ته نو نور د کالو نو دغه نه دی ډاکټر صاحب سیزن دا موږ هم د نوي سړک چوک ته را رسېدلي یو دغه یې مخ ته پسې ځو ډاکټر صاحب یو څه به ولاړ شو صحیح دی خو دا دی ښه رڼا ده ماشاءالله ما چې دونه رڼا به نه وي نو تریرات بازار راووتو بارانو چې د 400 دغه شروع کړي اوس چې بیا په ورلی وای باسکل زه خپل لاس ته اوښتم ده راته ویل وایي دورې ولاړ شو دورې زه په ملامت وم که دی را ملامت اوه دلته څنګه ښه تیزې اشارې لګولې دي د انصاري مارکېټ څخه ګرځو را ګرځو نو چې کوم ځای به ولاړ شو نو نه ده معلوم د اختر نو د چمپلانو سیزن دی
هغه سړکان به ستاسو په یاد دي د اختر په شپو کې خیر انشاءالله د دې وارې بیا ووینو وبې ګورو د خیر. نو ځینې کسان ما ته وایي وایي ته د خلکو سره غږېږه مرکې کوه. نو زما بلاک چینل دی خپل، نو مرکه نسم کولی، ډېره بخښه به راته کوئ. یو ځای چې مرکه م وکړم لکه تېر وارې په داله کې هغه م د هغه نفر په غوښتنه چې ډېر تاکید یې وکړئ چې راسه زما سره مرکه وکړه. نو زه بس د هغسې ګرځمه ښار در باندې وینم او هغه خپل احساسات ورسره شریکوم. نو د چارسو خواته چې مخته ځو نو بس دغه کېږي، هر څونه چې مخته ځو رش کمیږي. وینې د چارسو پر چوک باندې شی هم نشته. بېرته راګرځو ډاکټر صاحب. دا نوي سړک باندې یم د کالو، د بوټو، د چمپلانو، د ډېرو شیانو دوکانونه شته. یو وارې به مې یو دوکان ته ورولم پوښتنه به وکړو. او دلته د دغه پوښتنه هم کوو ډاکټر صاحب، د یوه ډاکټر چې څه وخت کښېني. صحیح ده. دا څنګه دی ډاکټر صاحب دا چمپل؟ ولې؟ ما ته ډېر پاسته چمپلان خوند نه راکوي. یعنې خرابوم. په دې کې بل غټ نمبر شته؟ دا څو دي؟ دا 90 40 پکې شته؟ کسټمر یا نه ده دی دغه دی. دا نه دي 40 سایز؟ دا به 40 ورځه په پښه وګورم. څنګه دلته پښه لوړه کښې چوکۍ دي که نه چمپل هم نه دي. ښه ده ستا لپاره، ستا په خوښه باندې صحیح دي. زما نه هم در خوښه. باید یو څه جګ چمپلان څه جګ پکښې ښکارېږي. بیا به جګ در پیدا کړو. دا په څو ورکوي؟ په دې قیمت اوس ډاکټر صاحب 1200 افغانۍ وایي ده. او موږ بېرته راوګرځېدو د پارکینګ پر طرف چې چیرې موټر درولی و. نو بس دا و هرات بازار تر اختره مخکې. نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی او ماحول به مو راسره لیدلی. نو بیا به انشاءالله د اختر په ورځو او شپو کې نور هم ډېر ولاګونه درته وکړم، هم د شپې هم د ورځې. بس تاسو په تمه واوسئ د خیره سره. خوراکونه هم شروع دي. داسې خوراکونه شروع وینې. کباب خورې ډاکټر صاحب؟ ښه. دا و د کندهار ښار د اختر د شپو او ورځو بازار چې در باندې ومولیدی. نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي. ښه ماحول رش کش ډېر نه و، خو بیا هم نو تر یو بل ولاګه چې بیا ما او ډاکټر صاحب ستاسو خدمت ته حاضرېږو. ښه وخت ولرئ، ښې چارې. د الله په امان. بای بای.